د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معاونیت د وارچایلډ کاناډا موسسې په مالي ملاتړ په مرکز کابل کې د ځوانانو چارو معاونیت د لنډمهاله زده کړو په ښوونیز مرکز کې د تخنیکي او حرفوي زده کړو څخه 53 تنه ځوانان فارغ شول. په دغه فراغت غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معاونیت د برنامو رئیس، د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند، د یادې مؤسسې مسؤلینو، ځوانانو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. د ځوانانو چارو معاونیت د برنامو رئیس حضرت الله شریفي وویل په دغه برنامه کې د ځوانانو چارو معاونیت په 4 برخو د موبایل، کمپیوټر، یخچال، ایرکنډیشن او امنیتي کمرو د نصب او جوړولو په برخه کې ځوانانو ته روزنه ورکړه. موږ د موبایلو د ترمیم په برخه کې ځوانان روزلي دي، د کمپیوټر د ترمیم په برخه کې ځوانان روزلي دي، د یخچال او ایرکنډیشن او په دغه برخو کې ځوانان روزل شوي دي، په د امنیتي کمرو د نصب په برخه کې. هغه له فارغو ځوانانو څخه وغوښتل څه مو چې زده کړي دا تر نورو ځوانانو هم ورسوئ، خپله پوهه مو له نورو سره په شریکولو زیاتیږي. هغه څه چې تاسو یاد کړي دي د ټولو ځوانانو څخه زما غوښتنه دا ده چې دا نورو ځوانانو ته ورسوئ، نه تنها دا چې د ځان سره ورسوئ، علم چې دی دا د ځان سره په ساتلو باندې تاسو نه سرمایه ګزاره کیږي، بلکې تاسو کولی شئ دا علم چې نورو سره شریک کړئ، تاسو کولی شئ ستاسو علم پرمختګ کوي، تاسو نورې تجربې ترلاسه کوئ. نو ستاسو ټولو څخه زما غوښتنه دا ده از تمام جوانان خواهش می است چیزایی را که در 3 ماه آموخته و یاد گرفته نه تنهایی که که نفع کشور هست، بله به دیگه جوانان هم این موضوعات را انتقال بده و با اونا بشینه و پرکتیسای خود هم رایشان شریک کنه. ورپسې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خبیب غفران وویل د ځوانانو چارو معاونیت ژمن دی چې په ټول هیواد کې پرته له کوم تبعیض څخه د ځوانانو لپاره په فکري، عقیدوي او د پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي. معاونیت جوانان، وزارت اطلاعات و فرهنگ مصمم است که جوانان را در بخش اصلاح عقیدوی، اصلاح فکری، ارتقای ظرفیت از جوانان در تمام کشور کار کنه. برنامه هایی که جدیداً در زونها، در زون شمال، در مزار شریف، در ولایت قندوز، در ولایت سمنگان و هم در طرف در ولایت قندار، در جاها در ننگرهار راه اندازی شده. این همو نشان دهنده تطبیق تدریجی برنامه های معاونیت جوانان در سطح کشور به تمام جوانان بدون در نظر داشت تبعیض، قومیت یا هر موضوعی دیگه هست. د یاد برنامه څخه فارغو ځوانانو خوښي څرګنده کړه. داسې برنامه د ځوانانو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره اړینې وبللې او د دغه برنامو د لا ډیروالي غوښتنه یې وکړه. 3 ماه ما تعلیم موبایل در بخش سافت و هارد یاد گرفتیم. بسیار مفید بود برای ما. امروزه همه مشکل ما را ما میتونیم حل بسازیم در عرصه تکنولوژی و عرصه موبایل. بسیار وقتا بود که ما اگر یک موبایل ما خراب میشد در بازار با قیمت 500 افغانی یا 300 افغانی یا 1000 افغانی او را ترمیم میکردیم و حال خود ما فعلا یاد گرفتیم و میتوانیم که تشخیص بدیم و ایبیابی میکنیم و ایبیابی بکنیم تمام موبایل های از فامیل ما را و هم از خود ما را و از فامیل ما را. از طرف معاونیت جوانان ما به این پروسه معرفی شدیم و مدت 3 ماه بود که در این پروسه ما درس میخواندیم و تاثیرات بسیار مثبت در بخش زندگی خدا داشتیم. از جمله تاثیرات از اینکه ما تانستیم در طول همین پروسه وقتی که این پروسه را ختم کنیم تانستیم که به یک عایدات شخصی خود ما دست پیدا کنیم که از این طریق بتانیم زندگی روزمره ما را پیش ببریم. په پای کې فارغو ځوانانو ته د موبایل، کمپیوټر، یخچال، ایرکنډیشن او امنیتي کمرو د نصب او جوړولو وسایل او بریلیکونه ورکړل شول.